ولسمشر غني لوړه وکړه لومړی فرمان یې له فقر سره د مبارزې لپاره صادر کړ. ولسمشر محمد اشرف غني د دویم ځل لپاره د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړي او قاضي القضات یوسف حلیم ورته سوګند ورکړ. ولسمشر غني سبا به د طالب بندیانو د خلاصون په اړه یو فرمان صادر کړي او د بندیانو د خلاصون په بدل کې به تشدد تر ډیره کم شي. د همداراز وویل چې له طالبانو سره مرکچي پلای به هم سبا نهایي شي. د ښاغلي غني د وینا په ترڅ کې د ډزو غږ واورېدل شو. داسې ښکارېده چې ډزې ډېرې نږدې شوي دي. خلک ګرامښت ته وربلل او د خپلې کورتۍ تڼۍ یې پرانیست. ویې ویل غني وویل له چاودنو نه بیریږي. همداراز ولسمشر غني خپلو دوه مرستیالانو امرالله صالح او سرور دانش ته د هېواد د وفادارۍ سوګندونه ورکړل. په لومړي فرمان کې ښاغلي یوسف غزنفر د اقتصادي سوداګریزې پراختیا او فقر سره د مبارزې په برخه کې خپل خاص استازی وټاکه. ولسمشر غني نن د 4000 شاهدانو او د 15 هېوادونو د سفیرانو په منځ کې لوړه وکړه. بلخوا عبدالله هم چې ځان یې د همشموله دولت مشر اعلان کړی له مولوي شهزاده شاهد څخه یې لوړه واخیست او د تکبیر په چغه یې غونډه پای ته ورسول. ډېر مننه چې ویډیو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا